السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رول پوښتنه کړې ده چې یاره دغه یو پمپ دی، دې ته انګریزي کې انهیلر وایي. دی نشر کړی وی دې سره روژه ماتېږي او که نه. دا د هغه چا دپاره وي چې چا د سابندۍ یا د دمه مریضي، انګریزي کې ورته استما وایي، چې چا د استما مریضي وي نو هغه ته دا شی ضروري وي. ځکه هغې طرف ته که لاړ شو میسج به رانه ډېر زیات اوږد شي. دا اصل کې د پیپړو مرض وي. دا پیپړې ورته وایي، لاندې یو شی دی پړپوس څوک ورته وایي، انګریزي کې ورته لنز وایي. نو دا لنز کې انفیکشن وشي نو هغې کې بیا د انفیکشن د وجې نه پړسوب پکې پیدا شي، نو بیا دا سړي ته زر زر ساه ضرورت وي چې زر زر دی ساه واخلي، او دا ډېره اوږده مسله وي. بهرحال خو دغه نو بیا دغه شي سره څه ناڅه هغه انفیکشن کینی نو هغه پړسوب ورسره کینی، نو چې پړسوب کینی نو بیا ساه سړی په کلاره کلاره اخیستلی شي. نو دی وایي چې یاره دې شي سره روژه ماتېږي او که نه. او محترمه دې سره خامخا روژه ماتېږي، ځکه دې سره خو دوا دغه ته ځي، خېټې ته ځي، او دوا خو چې خېټې ته لاړه روژه ورسره ماتېږي. که دغه سړی خامخا بیا مریض وي او بالکل استعمال د دې استعمال نه بغیر روژه نشي نیوی، بیا د فدیه ورکوي، ځکه بیا دا هغه مریض کې راځي چې دایمي مریض وي. ځکه دا چې کومه دمه مرض دی دا دایمي دی، دا د نفس تنګۍ مرض نه وي، انفیکشن یې دا ځوانۍ کې د دې علاج کېږي، بیا چې کله سړی عمر یې زیات شي بیا د دې علاج هم نه کېږي. دا بیا قابل د علاج نه وي، ریلیف یې وي دومره وي چې سړی غلی شي، خو علاج یې بیا نه کېږي. نو فلهذا دا خو هغه دایمي مرض کې راځي، نو چې دایمي مرض کې راځي نو دا سړی بیا فدیه ورکولی شي، روژې دې بیا نه نیسي. خو خلاصه د خبرې دا ده که ګزاره یې کېږي نو دا شی دې نه استعمالوي، روژه دې نیسي، ثواب به یې کېږي. او که دا استعمال کړه نو روژه یې ماته ده. دا مسله باقاعده طور سره فتاوا دارالعلوم زکریا لیکلې، 3 جلد 281 نمبر صفحه د کتاب الصوم مفسدات و مکروهات. نو هغې کې باقاعده طور سره عنوان ورکړی انهیلر سے روزه کا حکم، چې دې شي ته انهیلر وایي انګریزي کې، که نه پمپ غوندې یو شی دی. نو څه خبرې مه چې په پښتو کې به ورته پم وایي، نو سات پم. او دا مسله فتاوا فریدی هم لیکلې، فتاوا فریدیه کې شمس الفقهاء مفتی محمد فرید رحمه الله لیکلې، 4 جلد 125 نمبر صفحه د باب ما یفسد الصوم و ما لا یفسده. نو هغې کې لیکلي چې انهیلر سره روژه ماتېږي، نو دې سره روژه ماتېږي محترمه. السلام علیکم ورحمت